ملګرو غواړئ چې تر ټولو ارزانه انټرنیټ نامحدوده انټرنیټ فعاله کړئ. د ټولو شبکو کې د ټولو ارزانه انټرنیټ معلومات په دې ویډیو کې در کوم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې جوړ او خوښ او خوشحاله بس که دا ستاسو لومړی راتګ زموږ چینل در سره فالو کړئ چې هره نوې ویډیو اپډیټ معلومات در تاسو پر در ورسیږي. ملګرو راځم په ویډیو پیل کوم، وخت مو نه چې ځنډوم، اوس په ویډیو پیل کوم. ملګرو موږ تاسو که وغواړو چې په افغان بیسیم شرکت کې موږ تاسو در ټولو ارزانه وړاندیز او هر ځل موږ تاسو دغه وړاندیز فعاله کوو. داسې نه ده چې دا په یا کومه ځانګړې بسته ده چې ځینې بستې وي چې موږ تاسو فعاله کوو. موږ تاسو هغه ځینو سیم کارتونو ته د پیغام د لارې لیږي چې تاسو کله فعاله کوئ، یو ځل فعاله کېږي یا دوه ځلې. نه ملګرو، دا هر ځل تاسو کولی شئ په ورځ کې هم څو ځلې فعاله کولی شئ، په هفته کې، په میاشت کې، د یوې میاشتې دپاره دی. که واټساپ وي، که فیسبوک وي، که ټلګرام وي، که یوټیوب وي، که ټیک ټاک وي، دا هر شي کې کار کوي. هر شي کې تاسو کولی شئ، ډېر چټک عادي کار کوي. نو ټوله طریقه په ویډیو کې درته ښیم. خامخا ویډیو را سره وګورئ. نو په ویډیو باندې مو پیل کړی د خیر. دغه کود به تاسو ډایلوئ. زه اوس تاسو ته کود ډایلوم. کله چې مو کود ډایل کړئ نو اوس به دلته کلیک پر وکړو چې موږ ته راپورته کړي چې دا بسته په څو باندې فعالېږي. نو دا د ملګرو موږ تاسو ته راپورته کړی چې 1 GB انټرنیټ په 1540 افغانۍ باندې موږ تاسو ته فعاله کېږي. او دا انټرنیټ د یوې میاشتې دپاره 1 GB دی. او دغه کود چې کوم ما ډایل کړئ دا تاسو کولی شئ چې 2 GB هم په فعاله کړئ. هغه به څنګه تاسو فعاله کوئ؟ اوس ما دا کود یو وارې ډایل کړئ. که اوس ما 1 GB ما فعاله کړه، فرض کړه مثال ما فعاله کړی، نو تاسو به بېرته دوم وارې دغه کود چسب ډایل کړئ، یعنې په 1 GB کې چې 90 افغانۍ ور واچوئ. کله چې مو دا کود دوم وارې ډایل کړئ، دلته به بیا د کنفرم دپاره یو ور ووهئ. کله چې مو یو ور ووهئ نو تاسو ته به دا بسته فعاله شي. که یو ځل یې غواړئ چې فعاله کړئ نو یو وارې کود ډایل کړئ. که دوه واره غواړئ چې فعاله کړئ نو دوه واره کود ډایل کړئ. هغومره پیسې به تاسو خپل سیم کارت ته لیږلي. که 2 GB غواړئ په 90 افغانۍ په دغه یوه کود فعاله کېږي. 3 GB او 115 افغانۍ فعاله کېږي. او که ځینې ملګري شپنی وړاندیز غواړي چې فعاله کړي، هغه بیا تر ټولو غوره وړاندیز دی. ځینې ملګري کېدای شي د شپې وویشي، تر سهار د 7 بجو پر اعتبار لري. هغه به لومړی تاسې که غواړئ چې لومړی یې فعاله کړئ، که مو دا بسته فعاله کړه هغه بسته نسي فعاله کوئ، که مو هغه فعاله کړه نو بیا ورځنۍ نسي فعاله کولی، هغه به هم دغسې فعاله کوي. ملګرو بلکل د هغه طریقه ده، خالي به دلته 50 سره اضافه کړو د 40 ځای باندې. ما ورځنۍ بسته فعاله کړې، ما ته کار نه کوي، ځکه چې هغه 3 GB په 50 افغانۍ هم د یوې میاشتې دپاره د شپې د 11 د سهار د 6 بجو پر اعتبار لري. نو ملګرو اوس ما خو فعاله کړې ده انټرنیټ، ځکه چې زه یو کال کېږي د دې انټرنیټ څخه استفاده کوم، ډېر خوندور کار کوي. نو اوس به څه رقم موږ تاسې کوو چې دا انټرنیټ فعاله کړو. خو بسته مو فعاله کړله، دا د وایبر دپاره ده، بل شی کار نه پېښ کوي بې وایبره. خو زه داسې طریقه تاسو ته ښیم چې بې وایبره ما سره ټول شیان کار پېښ کوي، وایبر به هم کار پېښ کوي. ملګرو د هغه لپاره به تاسو دغه یو وی پین را ډاونلوډ کړئ. دغه وی پین چې کوم ما اشاره ورته کړې، پلی سټور ته به ورسئ، په سرچ یا لټون کې به ورته ولیکئ ما اوس پرې کلي نه ده وصل کړې یا وی پین، دلته به یې نوم ورته ولیکئ. کله چې مو نوم نیمایي نوم ورته ولیکئ تاسو ته به پلی سټور کې دغه وی پین راپورته کړي. پر وی پین چې مو کله کلیک وکړئ را ډاونلوډ مو کړئ د پلی سټور نه، نو اوس به یې ټوله طریقه تاسو ته ورشم. دلته څه سیټینګونه دي هغه به پکې وکړئ. دلته ډېر سرورونه دي، که تاسې ښکته ځئ لوړ ځئ، په دې ټولو کې به تاسې ګورئ چې نوی نور سرورونه به نه ښودي، دا موږ تاسې ته کار کوي. راځئ به دلته دغه 2 سروره به په ټولو سرورو کې دغه 2 سروره موږ تاسې ته کار کوي. لومړی سرور دغه دی، دویم سرور دغه دی چې دواړه په دا سره بیرغو کې چې که اول انتخاب وي که دوم. زما په نظر باندې دا دوم ښه کار کوي. کله چې مو دوم انتخاب کړئ، په دې که چیرې کلي پر یوه سرور یې کار نه کاوه، پر عمومي پر دغه کار نه کوي، نو د دوم ته به راسئ، که پر دوم نه پر درېیم باندې خامخا ګورئ او پر هر سرور یې 2 واره ګورئ. په اول وار په لومړي وار هم وصلېږي، خو بیا هم که چیرې نه وصلېدله په ملیکه تغیر لري. په ځینو علاقو کې دا سرور کار کوي، په ځینو کې خو ضرور کار کوي، مشکل نه لري. که په هر ولایت کې یاست، په هر ځای کې یاست، ډېر چټک کار کوي. نو اوس راځو د خیر موږ داسې کلي عیاروو. او یوه خبرې ته مو بلې ته باید پام وي ملګرو، چې دغه ټیم تاسو ته دوی درکوي 3 ساعته یعنې 4 ساعته، دومره ټیم تاسو درکوي، باید دغه ټیم خلاص نه شي تاسو. که څه دا ټیم خلاص نه مجبور یاست چې بیا به تاسې
نور انټرنیټ ته پاله کوئ چې دغه ټیم یې ورزیات کړي. دا یو اعلان تاسې ورکوي چې کله د سهار انټرنیټ عیاروئ نو راولاړېږي، خالي پر دغه ځای باندې کلیک کوئ. دلته دی داسې یو اعلان درکوي. دغه اعلان به ماسې 20 ثانیې 10 ثانیې اعلان دی، هغه چې مو کله وکتئ نو ستاسې ټیم زیاتېږي، نو بیا به د انټرنیټ د ستونزې سره نه مخ کېږي. نو راځه پر کلي پر سټارټ باندې کلیک اخلو. کله چې ملګرو کلي وصل سي نو په دغه ځای کې موږ ته امبیانې روانېږي، او که نه سوه وصله نو نه روانېږي ملګرو. زه یې لغوه کوم، بیا کلیک پر اخلم. نو دا دی ملګرو وصل شول. تاسې ولیدله، اوس به دلته خپله تاسې امبیانې ووینئ. ملګرو ګوره دا چې امبیانې روانې شوې زموږ ده. په دا ځای کې د امبیانې بس روانېږي، اوس هم روانې دي، ځکه چې څه نه څه ستونزه لري. زه یې بیا لغوه کوم چې بیا یې رسي. ډېر خوندور کار کوي ملګرو. زه ستاسې مخ ته د هر شي نه اوس استفاده کوم. ویډیو اوږدېږي خامخا، نو ډېر ښایسته کار کوي ملګرو. زه خپل تقریبا 1 کال کېږي د دغه انټرنیټ نه استفاده کوم. ډېر کم مصرفه پرې وځي او ډېر ښه کار کوي. نو دا دی ملګرو، تاسې کتلی شئ چې زما پر واټساپ داسې میسیجان هم راغله. واټساپ هر شی چې تاسې امبیانې مادې روانې دي، ټیم ته مو پام وي چې ټیم یې درڅخه کم نه سي. کله چې زه اوس واټساپ ته راځم ملګرو، دا تاسې کتلی شئ چې زما واټساپ ته دا چې دومره میسیجان راغلي. که هر میسیج هره ویډیو تاسې په راخلاصوئ بلکل بیا تاسې ته په یوه دقیقه په یوه شېبه کې راخلاصوي. ډېر دا دی ملګرو، تاسې کتلی شئ چې د هغه کس یې راخلاص کړئ. که ویډیوګانې وي، هر شی، که یوټیوب وي، هر شی چې ستاسې زړه وي کولی شئ چې استفاده ځینې وکړئ. ډېر خوندور کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي ملګرو. که مو ویډیو خوښه سوې نو در خپل ملګرو پرې خامخا شیر کړئ، ځکه چې د دې طریقې نه باید هر ملګری استفاده وکړي. ډېره ښه طریقه ده، ځکه چې په افغانستان کې انټرنیټ بیې ډېرې لوړې دي. نو په دغه طریقه سره موږ ستاسې ته انټرنیټ ډېر ارزانه پرې وځي. که غواړئ ملګرو چې د داسې د روشن اتصالات، بې سیم سلام، ریبا په افغانستان کې د هرې شبکې دپاره د پرې انټرنیټ ځانګړي وړاندیزونه، بېلابېلې طریقې د پرې ماینینګ پروژې ټوله غواړئ چې تاسې فعاله کړئ او معلومات درته وسي، اپډیټ معلومات به تاسې ته درکول کېږي. نو زموږ د ټلګرام چینل خامخا در سره جوین کړئ، ځکه چې په لومړي کومنټ کې ټلګرام لینک، په دویم کومنټ کې د واټساپ ګروپ لینک درته اچوم. خامخا را سره جوین شئ. چې ویډیو مو وکتله خامخا پر لینک کلیک وکړئ چې تاسې ته موږ بیا په دغو ګروپونو کې هر څه په اړه معلومات، اپډیټ معلومات درکوو. که د اتصالات، روشن پرې انټرنیټ غواړئ چې فعاله کړئ، که پرې ماینینګ پروژې، کریپټو کرنسي اړوند معلومات وي، جالبه خبرونه وي، ټوله موږ تاسې ته په دې ټلګرام چینل کې درته شریکوو او واټساپ ګروپ باندې دعاوې راته وکړئ. السلام علیکم.